حضرت عیسی علیه السلام به یهودیان د هغو په ګناهونو، غلطو عقیدو او منافقاتو د لامل هر وخت ملامت کول، سپکول به. حضرت عیسی علیه السلام به ورته نصیحتونه کول، ورته ویل به چې منافقت مه کوئ، د یو الله تعالی عبادت کوئ، رښتیا وایئ وغیره وغیره. مګر هغو به خپل منفي عادتونه نه پرېږدول او د توحید د دعوت د لامل یې د حضرت عیسی علیه السلام مخالفت پیل کړو. د دې دعوت مخالفت دومره زیات شو چې د قرآن په وینا حضرت عیسی علیه السلام اسمان ته الله تعالی ترېنه پورته کړو. دا د بغاوت او د سرکشۍ تر ټولو لوړه نقطه وه چې وروسته ترې د یهودیانو د تباهۍ یوه بله لړۍ پیل شوه. له تاریخي اسنادو څخه معلومیږي چې په بني اسرائیلو باندې 7 ځله د قیامت غوندې آفتونه راغلي دي چې له املا به د تورات کتاب د یهودیانو نه رک شلو او همدې املا به تورات بیا لیکل کېدو. په 14 میلادي کال کې د روم واکمن ټایټس بیت المقدس ویجاړ کړو. د رومیانو له اشغال سره سم د یهودیانو د غلامۍ اوږده سلسله یو ځل بیا پیل شوه، ځکه چې د یهودیانو سره د رومیانو رویه ډیره ظالمه، ډیره جابره وه. د 15مې پیړۍ وروسته په یهودیانو باندې د عیسایانو ظلمونه او ستمونه بیخي ډیر او زیات شول، ځکه چې عیسایانو په دې خبره باور لرلو چې یهودیانو د حضرت عیسی علیه السلام پر ضد سازشونه جوړ کړي او هغه یې مصلوب کړی. په همدې موده کې په پرتګال او په هسپانیا یعنی په سپین کې هم د عیسایانو لخوا ډیر یهودیان ژوندی وسوځوي شول. په کال 1492 عیسوي کې د هسپانیا یعنی د سپین واکدارانو فرډیننډ او ایزابیلا یو حکم صادر کړو چې د هسپانیا ټول یهودیان باید مسیحیت ته واوړي، کنه نو دوی به 4 میاشتې وروسته له هسپانیا یعنی د سپین څخه جلا وطن شي او د دوی ټول قیمتي مالونه به ضبط شي. له دې حکم د لامل اکثر یهودیانو د ډېرې مجبورۍ د لاندې مسیحیت قبول کړو او خپل مذهب یې پرېښود. مګر کوم یهودیان چې جلا وطنۍ ته اړ شول او خپل مذهب یې نه پرېښود، هغو کې زیات یهودیانو د سفر لوږې، تندې، لوټمارۍ او نوره سختې ونه زغملې او په لارو کې مړه شول. د هسپانیا د پیښې نه 3 کاله وروسته په کال 1495 عیسوي کې د پرتګال باچا ایمانویل هم د یهودیانو د شړلو حکم صادر کړو. په پرتګال کې بل قانون دغه صادر شو چې د کوم بچی عمر 14 کلنه شي نو هغه به قانونا مسیحیت قبول کولو اعلان کوي. یهودیانو د دې حکم سخت مقاومت وکړو. ډیرو میندو خپل ماشومان په خپلو لاسونو اویانو ته وغورځول، مګر اجازه یې ورنکړه چې عیسایان شي. البته په فرانس کې یهودیانو سره د نرمۍ سره چلند کېده. د عیسایانو د دغو ظلمونو د لامل یهودیانو په خپل زړونو کې همیشه د ازادۍ ارمان ساتلی و. د خپلې غلامۍ په دې موده کې د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره هر وخت یهودیانو پلانونه جوړول، خڅې کولې، مبارزې یې کولې. له دې دپاره یهودیانو د فلسطین ځمکه په سترګو همیشه پټه کړې وه. هغې غټ لامل دغه و چې د عیسی علیه السلام د زمانې نه تقریبا 1100 کاله مخکې یهودیانو دغه دعوا کوله، دغه دعا یې لرله چې د فلسطین ځمکه دوی ته الله تعالی ورکړې ده. همدې املا دوی وایي چې موږ دا حق لرو چې څوک هم په فلسطین کې اوسیږي هغه موږ د دې سیمې نه وشړو، ویباسو، او که څوک نه وځي له دې سیمې څخه نو موږ دغه حق هم لرو چې دغه خلک مړه کړو، ویې وژنو او نسل یې ختم کړو. د دې ترڅنګ یهودیان د فلسطین خاوره ځکه غواړي چې دوی دلته هیکل سلیمانی یعنی سلیمانی معبد یعنی ټیمپل آف سولومون جوړول غواړي. د هیکل سلیمانی د جوړولو تر شا یو غټ تاریخ پروت دی.